شیطان بهرنی دشمن دی د بار نه کوشش کوي او حمله کوي خو د بار نه چې دشمن راځي نو دا قانون دی د کور دشمن چې ورسره ملګري نه د هغه غلا نشي کولی دی به هله غلا کوي چې د کور دشمن ورسره د کور دشمن دله پناه ورکوي دله امن ورکوي د ده سهولتکاري د ته کار اسانوي دا قانون دی نو دا شیطان د ده سهولتکار په دې وجود کې دننه او د دې شیطان جاله په وجود کې دننه هغه دا نفس دی دا دوه دشمنان دی دا شیطان راشي او په دې خپله جاله کې کینی دا نفس ورته ټولې لارې ښیي دا نفس دی شیطان ته ټولې ګودرې ښیي چې په دې طریقه به دا سړی بربادو په دې به یې د خدای نه لرې کو په دې چل به د الله نه دشمن کو نو دا دوه دشمنان دی نو انسان خامخا په ګناهونو کې دي سرکۍ پرېږدي یې نه او ګناه هغه عمل دی چې انسان پې د خدای نه لرې کېږي لیکن بل خوا که ته وایې دا خو دوه غټ دشمنان دي نو دې سره به څه کوم د دې دوو دشمنانو نه به ځان څنګه بچ کوم هغه دشمن چې ته یې پېژنې او تا ته ښکاري نو ځان به ترې بچ کړې هغه دشمن چې تا ته معلومي نو ته به په هغه ډزو کې د هغه نه به ځان بچ کې لیکن کم دشمن چې تا ته ښکاري نه او کم دشمن چې تی وینې نه او کم دشمن چې ته په هغه د کوتک یا د ډز غزار نشې کولی نو دغه شو دشمن سره به څه کې نو الله پاک فرمایي دا اول خو کوشش کوه چې ځان د ګناه نه بچ کې ګناه مه کوه الله خفه کېږي او چې کله یو ګناه ته دې زړه وشي او دا شیطان دې ګمراه کوي نو خپل رب حاضر کا بس اخرت حاضر کا قبر حاضر کا ځان ته د خدای لویی حاضره کا او د دوزخ غرغنډې را یادې کا چې که دا ګناه مې وکړو دې وخت کې زه مړ شومه هېڅ پته د ژوند او د مرګ نه لګي نو د قبر مې تباه دی او ځنکدن مې تباه دی او اخرت مې تباه دی او ټول عمر به په دوزخ کې پروت یم بیا به څه کوم چغې به وه که بیا هم انسان دی او غلطي وشوه او ګناه وشوه نو دویمه لاره اسانه خدای مونږ ته ښولې ده او دا ده چې ما فورا توبه وباسه فورا معافي وغواړه او توبه وباسه نو چې توبه دې وویستله نو الله به دې معاف کړي یا عبادي الذین اسرفوا علی انفسهم دا الله څه وایي یاره څه مهربانه الله دی څه مهربانه رب دی یا عبادی اے زما بندگانو یا عبادی اے زما بندگانو کم بندگان اسرفوا علی انفسهم هغه بندگان چې ځان سره زیاتې کړي زیاتې ځان سره کوي که د خدای دشمني کې د خدای خدایي نشي کمولی ځان سره زیاتې کوي ځان تباه کوي ځان آخرت ته غورځوي ځان قبر ته غورځوي ځان دوزخ ته غورځوي نو یا عبادی اے زما بندگانو کم بندگان اسرفوا علی انفسهم هغه بندگانو ته وایي چې په ځان یې زیاتې کړي اسرفوا علی انفسهم په ځان دې زیاتې کړی دی ځان دې تباه کړی د خدای دشمني دې کړې ده ګناه دې وکړه په ګناه الله خفه کېږي الله دې خفه کړو چې الله دې خفه کړه ځان دې تباه کړو نو څه چل دی لا تقنطوا من رحمت الله د خدای د رحمت نه مایوسي مه کوه الله څونه ښکلی لفظ دی د خدای د مهربانۍ نه مایوسي مه کوه ان الله یغفر الذنوب جمیعا الله پاک ګناهونه بخي انه هو الغفور الله بخون کې دی معافي به دې کوي فورا الله ته رجوع کوه توبه وباسه معافي غواړه یو صحابي راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کېناست او راتلو سره رسول الله مبارک ته وایي انی اصبت حدا یو ګناه مې کړی دی د خدای پوله مې کراس کړې ده ګناه مې کړی دی ما باندې د خدای حکم جاري کړه صحابانو خو چې به داسې څه غلطۍ وشي فورا به رسول الله مبارک له راغله حضور پاک ورته غږ ونه کړ بیا راغی رسول الله مبارک ګوره دا ستومانه و دا ستومانه چې سړی ګناه وکړي که په خولې دا مو نه وایي چې الله ما معاف کړي او په خولې توبه مو نه باسي خو چې دې ستومانه شو به دا توبه ده الندم توبتون ستومانتیا دا توبه ده بس پشیمانی ستومانتیا دا توبه ده
حضور پاک ورته وفرمایل بیا وله راغی وی د الله رسوله ما سنګین جرم کړی دی ما ګناه کړې ده او که د خدای څه حکم په ما باندې قایم کا رسول الله مبارک ورته وفرمایل ما سره دا منځونه وکړل وی ځه قد غفر الله لك حدک ستا ګناه خدای بخلې ده ګوره اسان علاج شو بس چې یو سړی په ګناه ستومانه شو دی راغی او دی وایي چې الله ما ګناه کړې ده او زه معافي غواړم بس د ګناه دا ستومانتیا دا علاج دی ده الندم توبته مونږ ولې د خدای نه مایوسه یو ګناه به په دې دنیا کې چې ته اوسېږې څوک به داسې چې د هغه نه به ګناه نه شوی الله په حضور کې توبه وباسه یو ذات ومنه چې هغه زما ګناه معاف کوي یو ذات ومنه چې په ما مهربان دی یو ذات ومنه چې ته هغه ذات په دې خپل زړه کې لوی وګڼې چې الله ته ګناه بخې هم او نیوکه هم پې کې هېڅ نشته حسن بصري رحمت الله علیه یو شاګرد وه مرید یم او شاګرد یم وه هغه زمانه کې چې به سړو درسونه کول نو د پردې نه پورې غاړه به زنانه هم ناستې وي یو خوا به زنانه وي د پردې نه پورې غاړه بل خوا به سړي زمونږ ډېر لوی لوی زنانه تاسو ګورئ په حدیثو په دې کتابونو کې زمونږ په استادانو کې را روانې دي غټې غټې ښه زنانه عالمانې زمونږ په احادیثو کې استادانو کې را روانې او هغه د هغې ښځې استاد څوک بل سړی او لوی لوی علما او شاګردانې ښځې راغلي دي حضرت عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها نه ډېر لوی لوی سړو علم زده کړی دی او حدیث یې زده کړی او دقه رنګې د ډېرو لویو لویو محدثینو ښځې شاګردانې دي زمونږ کتابونه ترې ډک دي دا ښځه د حسن بصري رحمت الله علیه شاګرد هم و مرید هم و حضرت حسن بصري د ده د پلار نوم یسار و حسن ابن یسار بصري تابعي و ډېر لوی محدث و عالم و نیک سړی و تابعي خو اسم چې کم محدث وي نو خبرې پکې نه پکار خدا د طریقت خاوندم و د زمونږ د طریقت چې دا کم څلورې سلسلې دي په دې ټولو کې د حضرت حسن بصري رحمت الله علیه نوم پروت دی او لوی استاد دی محدث دی د حدیث و شیخ دی د دې ښځې یو زوی و او کونډه شو ماشوم زوی ورته پاتې شو او خاوند یې مالدار و مال پاتې شو دې ښځې دا نیت کړی و چې زه به په دې خپل بچي د الله قرآن یادوم حافظ به جوړوم او د هغې نه پس به په دې خپل بچي د پیغمبر د حدیثو علم کو او دې ښځې د خپل بچي د خاطره دویم خاوند ونه کړ خپل سر یې سپین که د دې دویم د دې خپل بچي دپاره او خپل ځواني یې خورې کړه یعنې هغه زمانه کې دا رواج نه و هغه زمانه کې چې بجینۍ کونډه شو فوراً بیا بل خاوند کو هېڅ پروا نه وه لیکن هغې خپله ځواني زړه کړله خپل سر یې سپین که او خپله زندګي برباده کړه صرف دې دپاره چې زه د خپل بچي تربیت وکړم که بل خاوند کومه نو خو به زما د دې بچي مهرنۍ پلاري به د ما د بچي څه خیال وساتي او پې خپل خدمتونه کوي او په خپل څاروي سره یې په خپله زمینداري کوي د نوکر په شان به استعمالوي نو څه دپاره د خپل بچی بربادوم او دا هم وورئ کومه زنانه چې د خپل بچي د خاطره یا د بچو د خاطره خپل سر سپین کړي چې د دې خپلو بچو خدمت کوم او بل میړه نه کوم بل خاوند نه کوم که بل خاوند مې وکړو زما د بچي به برباد شي د رسول الله مبارک وینا ده دا ښځې له جنت لازم دی بس د دې ښځې نه ساه وتل او جنت ته رسېدل دې خپل ټول خواهشات قابو کړل دې ښځې ټوله خپله زندګي قابو کړه چې د ښځې خاوند نه او ماشومان بچي ورته پاتې شي دا ښځې ژوند خو ډېر ګران دی دا خو چې بل خاوند وکړي نو زره دې ژوند د سرسورې به پیدا شي په دنیا کې نو چې دا قانون دی چې کومه ښځه دا سر سپین کړي د بچو د خاطره بس دا جنتي ښځه ده دې کې دویمه خبره نشته نو دې ښځې هم د خپل بچي د خاطره خپله ځواني خاورې کړه چې په دې بچي به زه داسې علم کوم لکه حسن بصري چې وي خو قانون دی زموږ د فطرت یو مصیبت دا دی چې هلک د مور نه نه یېرېږي د پلار نه یېرېږي او چې پلار مړ شي نو خلک د ماشومانو ته نیازبین ګوري بیا خلک وایي یتیم دی هر سړی په سر لاس راکاږي او که دې روانې هم کوي نو څوک ورته غږ نه کوي وي دا یتیم دی او مور هم ورته غږ نه کوي یاره پلار یې مړ دی بل څوک هم ورته غږ نه کوي یاره پلار یې مړ دی نو دغه هلکان عموما بیا بې سره شي
څوک ورته غږ نه کوي اصلاح ونه شي. دا ماشوم هم دقسې به لوېده، مور به ورته نصیحت کو، خوند یې نه کو، لوپر شو. لوفرانو سره به ګرځېده، لوفرانو سره به په ګندګیرۍ سر و. پلار جایداد به یې ورو خرڅاو او یې په لوفرانو لګاو، په ګنده و ملګرو. مور به ورته جړل او نصیحت به یې کو، ای بچې ما دا ځواني چې خورې کړې د دې دپاره نه چې ته دا مال دولت په هلکانو والودې په لوفرانو، دا ما صرف دې دپاره وکړه چې ستا نه خدای عالم او حافظ جوړ کړي. مینت، زاري، جړه، فریاد چې څه د مور زده و هغه یې پې کول، خو هلک نه سمېده. ګنده مجلس چې وي دا سړی بربادوي. بچي چې اولادو نه چې ملغلره جوړی د ګنده مجلس نه ساته. په بچو دا مینه مه کوئ. ډېر هلک پلاران په بچو مینه کوي، که هغه خپل یار دوست سره ګرځي او ګنده دوستي، نو دی وي دا زوی به مې خفه شي. که دې زوی ته وایم چې دی ګنده دوست سره مه ګرځه، دی به خفه شي، دی خفه نه شي، خفه دې شي. خو بچو خیال وساته، ماحول د بچو ټیک کې، د بچو د مخکې نه کنټرول کې راولئ. په خپله چې مانځله ځې بچې ځان سره بوځه، سار وختي مانځله ځې بچې ځان سره بوځه، ماسخوتن مانځله ځې بچې ځان سره بوځه. بچې د لاس نه مو باسئ. قسم دی که په ماشوموالي کې هم دا بچي د لاس نه ووتل، ستاسو د کنټرول او د قابونه بار شو، په خدای چې سخوندر به ترې جوړي، سبا په مور هم رالګي او په تا هم رالګي. او نن سبا خو ډېره لویه فتنه ده. ګورئ نن سبا زمونږ دا وطن خو ښه دی. زه کله کله وایم زمونږ د دې کلو دا ښځې جینکې او زمونږ د کلو د هلکان به په پټو سترګو خدای جنت ته بوځي، چې دوی د خپل نفسونه قابو کړي دي. او دا زنانه خو به په پټو سترګو جنت ته ځي که خیر انشاءالله. تاسو ورشئ پنجاب ته او لاهور ته او اسلام آباد ته او کراچۍ ته وګورئ. په خدای مې د قسمي د خلکو لونه بار شپې کوي. مور پلار ته پته یې ورته نشي ویلی چې بچې دا د کور نه بار ولې شپه کوي. جینکۍ ټولې د کور نه بار شپې کوي. هلکان نوجوانان ټول د کور نه باري او په ګندګیرو پسې ګرځي. داسې یو حال شروع دی نن سبا. ټول هلکان د پلارانو د قابونه وتې دي. بس پلار یې وایي پرېږده هلک دی خفه نه شي، پرېږده هلک ته چې سیل سپاټ وکړي، او جینۍ پرېږده خفه نه شي، پرې چې خپل سیل سپاټ کوي. په خدای مې د قسم هلکان او جینکۍ نن سبا په هوټلو کې او په پارکونو کې یو بل سره شپې کوي. او په دې یونیورسټو په دې کالجونو کې د هلکانو د جینکو هغه دوستانې جوړې دي چې زه درته په خولې نشم ویلی. مونږ خو خبرېږو، مونږ ته خو هر څوک ال وایي، مونږ نه خو د مسئلې تپوس خلک کوي، الله ته وایي د هر څه نه خبرېږو. راته پته ده په خدای مې د قسم ډېر بد حال دی. قسم مې راته په جومات کې وخوړ. خپل بچي قابو کې، خپل زامن قابو کې، خپلې لوڼه قابو کې. د ماشوموالي نه خپل بچې ځان سره بوځه، مه پرېږده. ګورې بیا به درته لوی مشکلات به راته جوړي. او قبر کې به سزا تا ته میلاویږي، عذاب به تا ته میلاویږي. پاتې کېږي خو نه. رسول الله مبارک فرمایي، حضور پاک دروغ خو نه وایي، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته. څنګه چې شپونکي له دې ګډه چیلی ورکړه چې دا سره وه او د هغه نه یو ګډه چې ته روکه شوه، نو ته تپوس کوي تا ولې زما د ګډې خیال نه دی ساتلی، دا ولې روکه شوه، دا شرمخ ولې وخوړه. دقه رنګې به د قیامت پر ورځ خدای تا نه تپوس کوي چې دا بچې خو د 10 12 15 پورې ستا په لاس کې و که نه، تا ولې دې منځله نه بوته، دین دې ورته ولې نه ښو، د مولا نه دې ولې لر کړی و. تا د خو پار جومات کې مولا ناستو، تا د خو پار هر جومات کې مدرسه وه. هغه شیخ هم ختم شو چې پخوا به چېرته مدرسې لرې لرې به وې، اوس خو پار جومات کې تا ته مدرسه ده، په هر کور کې تا ته د جینکو مدرسه ده، او په هر کلي کې تا ته یوه مدرسه نه 15 شپږ مدرسې دي. نو ولې دا بچې دې مدرسې ته نه راوسته، دې د ما د قرآن نه ولې لرې کو. دی خو ستا قابو که ته ډېر هم ووایې چې الله ما وس پې نه کېده، الله به وایي دروغ مه وایه چې د 4 5 کالو ستا ښه په وس کې، چې د 6 او د 8 کالو ستا ښه په وس کې. ما خو تا ته ویلي و د پیغمبر په ژبه چې علموا اولادکم الصلاة وهم ابناء 7، چې بچې د 7 کالو یې لمونځ ورته ښایه. ما نو ویلي واضربوهم علیها وهم ابناء 10، او چې 10 ته ورسېږي او بیا لمونځ نه کوي نو بیا ته غزاره مه باسه. ما خو ته چلم ښولی، الله به وایي ما خو درته طریقه ښولې وه چې د 7 کالو شي لمونځ ورته وښایه، چې لمونځ ورته ښایه، عقیده به خامخا ښایه. چې د 10 کالو شي بیا والم شي، 10 کالو بچې تا ته رابرغېدی شو، تا ولې مونځ سره نه بلده. یو سړی ماله راغلی، زما یو دوست دی ډاکټر دی، راغه په واسطه ما ته وایي چې زما یو ډاکټر دی او هغه راځي تا سره یو څو خبرې مشوره کوي.
یو ټیم وله ورکه. نو ما ویل سهار وختي دې راشي، د دې ډېره موده وشوه، نو زه به ورته بلکل چې څه مسله نو ما ته دې وایي چې زما نه څه تعاون کیدی شي زه به وکړم. سهار وختي راغی، ما وله ناشته تیاره کړه، ما ځان سره بیټک کې کښېنم، پخوا زمونږ هغه زوړ بیټک دی کې مې کښېنم. ما وی څه ډاکټر صاحب څه مسله ده؟ یاره په پړق پړق په ژړا شو. ما د هغه خپل دوست ډاکټر د مخه ومیلمه مو، نو ما وله ناشته تیاره کړې وه. هغه ناشته یو پیاله چای زما د ډېر زور د وجې نه وڅکله. ما ته مولوي صاحب تېرېږي مې نه. مسله څه وه؟ مسله دا ده چې زوی مې لوپر دی او ټوله ورځ د خپلو لوپرانو دوستانو سره په چکر وګرځي. او دا نه چې پټاباد ته ملګري بوځي یا مري ته ملګري بوځي، نه، د سنګاپور ټکټ یې ولکه یولته بوځي، ملیشیا ته بوځي، بار دنیا ته بچي بوځي او زما مال دولت خرڅوي او ملګرو له ویزې وکړي، ټکټونه وکړي او په خپله هم لاړ شي او دا 10-12 ورځې بار تېرې کړي، په زناکارو پسې ګرځي او بیا ملګرو له ګفټونه هم والي. دا زما دوستان دي، دا زما د وروڼو نه زیات دي، زما ټول مال یې تباه کړ. او اوس راته وایي کور خرڅ کا، زه ګټم کور خرڅ کا. یا بچې دا هم ستا دی، زما بل زوی نشته، ته مې زوی یې، لور واده ده، ته مې زوی دا مال ټول ستا دی، د خدای خاطر وکړه، ګورې مه کوه دا هلکان دا ملګري دي لوپران نه پکارېږي. وایي ما ته وایي چې زما دې خرڅ که که نه، زه به څه کومه، دا مور به دې څه کوي؟ وایي خپل کار کوي. ما ته وایي مولوي صاحب بېګۍ هم را باندې ډزې کړي دي، خدای بچ کړي. او ما ته وی د مرګ ډېر اسان علاج دی، داسې به یې مړ کړم چې دی به کټ کې ودي او ما له داسې علاج را دي چې دی به سهار مړ پروت وي، څوک به ته خبر هم نه. خو زوی مې دی لاس مې نه ورځي. الله پلار ته ګوره، زوی ته ګوره. دې کشرانو ته ویم چې ای بچې د پلارانو لحاظ وکړئ. ګورئ په خدای مې دې قسم دا پلاران دا اسې بوډاګان نه دي، دوی چې دا ملا ټیټي کړي دی تاسو لپاره کړي دي. دا پلاران چې نن په کونټۍ ګرځي له دې بچو دپاره ګرځي، دوی خپلې ځوانۍ تاسو له خوړلې دي. دې پلارانو تاسو له پټو کې سسکورې والي دي، دې بوډاګانو پلارانو تاسو له په بیلچې راښکلي، تاسو له د شپې وبخورې کړي دي، تاسو له ګوډونه کړي دي، دې پلارانو تاسو له پردي خدمتونه کړي دي. نن بوډاګان دي، دا ځواني تاسو له خوړلې ده. لوفرانو بچو خدای ته وګورئ، د خپلو پلارانو ومنئ، د خپلو میندو ومنئ، مه کوئ تباه به شئ، غرق به شئ. نن کشر کل د مور او پلار نه بېزاره دی، نن د پلار قدر نشته، د مور قدر نشته. غلطي خو د مور او پلار ده چې لارې ورته نه ده، خولې خو دې بچو ته مې هم د کشرانو ته مې هم چې څوک هم زما بیان اوري، د خدای خاطر وکړئ. په خپله ځوانۍ غرور مه کوئ، په خپل هلکانتوب غرور مه کوئ. که الله رونیوی قسم په خدای کم ته څوک خلاص کړي، زما د په رب قسم یې کړي ته څوک خلاص کړي که الله رونیولی. د جنکو ته م ویم د مور پلار قدر کوئ، عزت کوئ، احترام کوئ. د هلکانو ته م ویم چې د مور پلار قدر کوئ، عزت کوئ، احترام کوئ. پلار به راته ګورېږي، خیر دی ستا د فایدې دپاره. پلار به څپېړ هم در کوي ستا د فایدې دپاره. پلار به کنځل هم درته کوي ستا د فایدې دپاره کوي، په تیړه خوږېږي. ته داسې ماشوم خو دنیا ته نه راغلی، تا سره خو ډېرې خوارۍ شوي دي. ته خپل بچي ته وګوره، خپل زوی ته وګوره، خپل لور ته وګوره، څومره دې ورسره خواري کوې. دقسې تا سره هم چا خواري کړې ده. ټوله ورځ پلار غریب دکان ته لاړ شي او بوډا پلار دی لاسونه رپي، داسې وجود رپي او ملا رپي او ماسخوتنه پورې دکان کوي، تاله پیسې ګټي. ستا د واده غم کوي، ستا د کور غم کوي دا پلاران. یعنې په هغې خو یاره باره تېره ده. مور پردي لوښي انځي، ټوله ورځ پردي خدمتونه کوي، ستا دپاره یې کوي. په کار دا دی چې بچی د کور نه وځي، د مور پلار نه تپوس وکړي چې بابا بیبې لاړ شم، که وایي چې نه بلکل نه، بلکل نه. ما نه طالبان تپوس کوي، وایي مور او پلار راته وایي چې زموږ کلي کې سبق وایه او بار مزه، وایم بلکل د مور پلار ومنه، هملته وایه، خیر او خلاص. چې مور پلار خفه کېږي چې لرې مزه په دې کلي کې وایه، په دې کلي کې وایه. علم حاصلول د مدرسې دا چې کوم لوی علم د فرد کفایي دی، هغې کې د مور پلار د اجازت ضرورت دی. ته ګوره چې خدای در باندې مهربانه کېږي او که نه.
هلکانو مور پلار پرېښي هېڅ پروا هم نه ساتي په کومه چې لاړ او په کومه راغی دا ځکه وایم چې خدای ګواه دی ما ته ډېر مور او پلار دا تپوسونه کوي چې مولوي صاحب بچي نافرمانه دي مولوي صاحب څوک ما بچی چې په یوه ځي په بل راځي تپوس ته نشم کولی چې چېرته لاړی المته نه وایي مور ورته غږ نشي کولی مور ورته نوکر هم نه ښکاري مړه ته په دې وجود غاوېرې په دې ځوانۍ غاوېرې په دې حسن غاوېرې په دې سترګو په دې پوزو په دې خولې په دې لاسونو غاوېرې په خدای کې که راونیولې چې ته ستا چا پلار هم دې تا خلاص کړي بیا د خدای د په صبر دوکه کېږه ما د خدای په حلم او د خدای په صبر مه دوکه کېږه دا سوچ مه کوه چې ما زما د نیوکې څوک نشته الله ګواه دی چې شته دا سوچ مه کوه چې د پلار خفه کړمه نو د پلار مې خفه کړه د ما نه څوک تپوس نشي کولی په خدای مې د قسم چې د پلار خفه کولو تپوس به د نه الله کوي قسمین مې راته وویل د پیغمبر د حدیث مفهوم دی مور دې خفه کړه د مور د خفګان او د مور د خفه کولو تپوس به د نه رب العالمین کوي دی خو بوډا دی ما ته څه نشي ویلی الله خو بوډا نه دی دا خو بوډا د ما څه نشي ویلی الله خو بېوسه نه دی الله کولی شي تپوس څومره کشر کول دی ولکان دي او زما بیان اوري بچې د ما در باندې له خفه کېږي مه کوئ د مور او پلار قدر وکړي مور او پلار نه بې صلاح بلکل موزه که ستا یو لک روپۍ هم تاوان کېږي او مور وایي چې نه وی ښه چې ستا 100 لکه روپۍ هم تاوان کېږي او مور او پلار وایي چې نه وی ښه ودې شي ستا تاوان مور او پلار به خوشحاله او مور او پلار لم پکار دي چې بچې د لاس ته نو باسي ګورې نقصان ټول د مور او پلار دی ماشومې د لاس نه ایستلی نو ما ته هغه ډاکټر صاحب وایي بېګې هم راباندې ډزې کړې یا بچې تا له کوم مالکې خرڅ کړه اوس نه خرڅ کړه بس پیسې ګټم الوځئ پلو پرانو الوځئ ما وی ډاکټر صاحب بس یو تپوس ته نه کوم خفه کېږم مې تاسو هم خلکو له چې علاج کوئ اپریشن کوئ نو دردوئ خو هغه درد د هغه د فایدې دپاره مې زه هم درته یو خبره کوم لږ د دردومه خو ستا د فایدې دپاره خفه کېږه ما اپریشن دله کوم مې تا به دا بزوی ځان سره چې تر جومات ته منزله نه بوتلې چې ته به یو سې روزې له نه تتلې نه برېدې بوتلې چې ته یو شبې جمعې له برېدې ځان سره نه بوتلې چې ته جومات ته برېدې نه بوتلې مولا وایي زه نه یم تلې نو دی مې څه بوته خبره خلاصه شوه خبره خلاصه شوه تا ته سخوندر جوړ کړی دی کوم سخی چې ته په خپل موږي لوی کې او هغه سخی جوتی نه کې او دا زمیندار ناسې تپوس ته وکړه او کار پې ونه کې او ته ورته بوتاوه کې او ته وله ونډه ورکې رښتیا ووایه هغه سخی په خپل مالک رالګي او که نه رالګي مس خوندر ورته وي مس خوندر اول خپل مالک وي مس خوندر او که په قربانۍ خرڅی او میلې ته یې بوځې چې ته یا اسې خرڅی نو په 20 پړو برې تړلي او ټوپونه به وي ولې او چې کم څاروي دي جوتي که زه خو تاسو زمیندار یې ما خو هم زمینداري کړې ده ما ته خو پته ده چې کم غوی دی جوتي که او یوې ته دې واچو خوراک وله ښه ډېر ورکوه او جوتي دې که او یوې ته دې واچو او کم غوی هغې باندې بار شروع کړو چې په ده زه بار کوم او کم دې ریړې ته واچو او ریړې پې ګرځې رښتیا ووایه چې هسې ورته برنده مه ګورې نو یریږي حاجي صاحب رسول الله حاجي صاحب داسې ده که نه ته خو هم زمیندار یې که نه یو خو د لاس کې نه راغېشته خو زمیندار خو یې که نه ما خو یو یم کړې ده یو ځل د هغوی خپو لګېده پس اسپار شیر پاو کې بهر کې زما وروڼو زامن جوتي کې زوی سره ښه کې نو جوتي کا زوی سره ښه کې نو کار ته یې واچوه په الکانه کې زوی سره چې ښه کې نو جومات ته راوله زوی سره چې ښه کې د زوی نفرت مه پیدا کوه د دین نه بس تا زوی به کامیابي مې ډاکټر صاحب اوس څه کې اوس خو خوندر دی تا په خپله مونځ نه دی کړی هغه دی نه دی بوتلی تا په خپله دین شاید چې مونځ ما مولا نه ورځي یاره پته نه لګي راته سکول کالج ته تللی دی نو ما خو مولاله نه دی بوتلی اوس ټینګ شوه ده اوس څه کې اوس تا دا لاس نه وتی دی اوس به پته رالګي پرېږدي به دی نه هم تا باندې به رالګي اوس لړم دی لړم د لړم بچو ورته وایي په اردو کې او متل د اردو دا دی چې بچو کے فطرت میں ڈنک دینا ہے
बिच्छू के फितरत में डंक है द लड़म फितरत दादी जो टक पदर के प्रीति बना बस आगा उस लड़म शेवे दमादा खबर वोरे पदे अमलों के बची दलास नमो बासे अलकान दलास नमो वासे दा मीना पे मकावे चे दे अलकते उज़ प्रे द खैर दे खपा बशी दा मीना मकावे पजीने चे दे वाला गट मोबाइल लावलो पज़वी ओ पालक दा मीना मकावे चे दे वाला गट मोबाइल लावलो दा मकावा दा मोहब्बत मकावा कुरान वाला रो लास के वतके किताब वाला रो लास के वतके मुला ले बोझ मदरसे तवे हारा यो बल दोस्त मेरे डॉक्टर दे ददेम डेर मुदोशवा अब पैंट शर्ट के बगैर दे दो उस हम खैर पैंट शर्ट कला गुंदी का ना गुंदी और गिरा ब्रे तो सम खरे नुमाते वेचेरा अलक द खैरात कम सदका कम दासी खबर कोला नो खु सदका कमा या वदा ما لك مدرسې لا ورکول صبر مدرسې نه صدقه بل نشته مدرسې کې به طالبان ډوډۍ خوري دین بس دکی هغه په ګوان کې سو غریبانان یا پرشتہ کې غیر مور کا وخو مدرسې لدا او مې لکه حضرت یولا رخه مې چل کا مې ډاکټر ستا سره نږدې مدرسه ده وته مدرسه مخوله مې هغه مدرسې تر اتوار پر د چوټي وي نو ته مهرباني وکړه هغه مدرسې ته تم زو دا بچیم بوده مې ګور دا ټول قصې مې وتاو کړې هغه بل ډاکټر هغه پیجندر هغه قصه مې وتاو کړې ما ته پته ده نو ما ته ټلیفون وکړ ما ته مولوي صاحب وی هغه بچی مې بوتل مدرسې ته نو ما ته وی چې بابا دا څه په مصیبت ته اړولی یو مونږ خو نه په دې سبق پیږو او دا مولیان او طالبان دی او نیغ یو خوا بل خوا ګورو کله په یوه ډډه وړو کله په بله ډډه وړو دی په دې بچه ته مري ته تلي اسلام آباد ته چکر به مو والیو بابا تا به مو والیو دا څه په مصیبت اړېدلي یو دلته خو پیسې د مدرسو والا پیسې غواړي پیسې ورکوه که نه دی سوچو ما ورته ډاکټر صاحب که ما سره د تعلقي زه ستا په بچو خفه شوم ګورې دا بچي به هغسې جوړېږي دا بل ډاکټر په شان بوځه مدرسې ته هېڅ ټیم نه کوي مې یو کار وکړه که نه مې ته به هم په دې پوړ لږ کښېنې که نه او ما وی دا بچي به دې په دې پوړ د طالبانو سره کښېنې که نه د دین طالبانو سره نو که په هېڅ نه پوهېږې د خدای رحمتونه خو په دغه قرآن او په سنت ورېږي هغه رحمتونو لاندې خو به راشئ که نه دا چې کوم ځای مدرسه کې د قرآن درس د خدای رحمت ورېږي کوم ځای د پیغمبر د حدیثو درس د خدای رحمت ورېږي نو هغه رحمت لاندې خو به راشئ په هېڅ هم نه پوهېږئ که نه وی زه صحیح ده داسې به وکړو بل اتوار بیا ما ته بیا ټلیفون وکړه هغه لږ ټوقیم دی ټقالیم دی نو مې نالم ما ته مولوي صاحب هلکانو خو ورو لار واغېسته او ډېر زیات خوشحاله یو څه مولوي صاحب بابا دا څنګه ښکلي طالبان دي او څنګه قرآن زده کوي حدیث زده کوي او زموږ د پیغمبر دین زده کوي بابا دوی سره امداد کوه بابا دوی له ورکوه د سیل سپاټ پیسې هم دوی له ورکوه حتی الله کم دی ته خبره او رسوله دې ته الله خبره او رسوله ډاکټر ډېر خوشطبرې ما ته په لانجه دی واړولم مې ولې وی هلکان وایي چې سکول کالج نه وایو طالبي کوو علم کوو مجلس اثر لري نو د بچو اوس نه خطر زما یو بل دوست ډاکټر دی زما معالج هم پاتې شوی نو مې درته نالم د هغه زوی دی زوی هم سپیشلیست دی الحمدلله زمونږ د دې میسا د علاقې دی او صاحب زوی حافظ قرآن دی او ډاکټر هم دی دا څه ډېر به درته وښیم د خدای پاک په فضل دغه ډاکټر چې ما درته یاد کړ دغه ډاکټر لوړم الحمدلله نن د مدرسة البنات کې داخلي دي د بچو ښه تربیت بهر کې خبره خو لرې لاړه خو د اصلاح خبره به بده نه وه نو هغه مور هغه خپل ماشوم ته بچي ته لګیا ده چې بچی خدای ته وګوره دا ماحول پرېږده د دې هلکانو او ما دا نیت کړی چې په تا حفظ کوم او په تا علم کوم تا نه خدای عالم جوړ شي په بچي څه سر نه کوم کله به دې مور دونه خوارې وکړه چې حسن بصري رحمت الله علیه له به بوته او هغه ته به زما دې بچي ته نصیحت وکړه هغه به ورته ډېر نصیحت وکړه سر به یې ښکته خو چې راپابسېد بیا هغه شی به کله به یې ډوډۍ وکړه او حسن بصري رحمت الله علیه به یې راوغوښته چې استاد جي ته راشه ډوډۍ مې درله کړې ده پردې نه پورې غاړه زما دې زوی ته هله بچې شاه به استاد جي له دا یو څه دا یو څه دا یو څه د مشرانو علماو خو هر څوک قدر کوي لوپران هم قدر کوي هغه نصیحت ورته وکړه استاد جي هغه به ورته نصیحت وکړه خو په هلک هېڅ نصیحت اثر نه کړ
د خپل ځوانۍ او د مال په نشه کې پروت و ناګانه الله رونیوه مسله اقه ځای لراله ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم الله اسې څوک نه رانیسي د خدای نافرماني کوله د مورې نه منل د استاد نه منل الله رونیوه او بیمار یې کړ او داسې ناجوړه کو چې حکیمانو نه علاج کوه پیسې لګوه خیره کې د هغه زمانې حکیمانو ډاکټرانو ورته ووایي چې دا لاعلاج مرض ذکر ابل مې یو کتاب د ابن عساکر کته دا ډېر لوی محدث دی یو مشهوره مقوله ده خلک ورته حدیث وي خو حدیث نه ده مقوله ده لحوم العلماء مسمومه یو ناشنا خبره لیکلې ده د تاسو مخکې کم وی کم خلک چې علماو پسې کم الکان کنزل کوي او بد رد وی د مرګ نه مخکې به دې په هغه بیمارۍ باندې مبتلا کېږي چې بلا علاج وي علماو غوښې زهریله دي زهریله ته چې د چا غیبت کې د هغه غوښې خورې که نه نو چې د مولا غیبت دی که د هغه غوښه دې وخوړه نو زهریله غوښه دې وخوړه ابن عساکر لوی محدث دی مرګ نه مخکې به در باندې داسې بیماری راځي چې به لا علاج به نی چا سره به نی او د مور و پلار چې څوک قدر نه کوي او د مور و پلار بېعزتي کوي د مرګ نه مخکې به د فقر راځي دی به غریب کېږي او فقیر کېږي به او د بچي به د سره هغه سلوک کوي کم سلوک چې د خپل مور و پلار سره کوي دا پاتې کېږي خو نه او چې د مور و پلار قدر دی وکړي عزت دی وکړه نو خدای به دې عمر کې برکت اچوي عمر به دې زیاتېږي مال کې به دې خدای برکت اچوي مال به دې زیاتېږي او چې ته د دغې مور و پلار عمر ته ورسېږي حدیث کې راځي نو الله به داسې بچي درکړي چې تا څنګه د مور پلار خدمت کړی دی هغې به ستا هغسې خدمت وکړي دا خو د منګوټې دی دا څه ورته ویلې کېږي د ارټ دا پاتې نه دی بهر کیف الک پریوت خدای پاک راونیو چې راوینې و توبې مور ورته کېناسته بچې ما درته نه وې څه شوه ځواني دې اوس ودوړې دی که نه تا ښکلې سترګې څه شوې پرېوتې که نه اخشته سرمن دې څه شوه ختمه شوه که نه شوه غوښې دې څه چې ودوړې دی که نه الاس او خپې دې څه چې غړقه وه که نه خپې دې اوس غړقه وه که نه ما نه وی چې سم شه الوپران دوستان دې څه شو چې د پلار جایداد دې پې دوړه کوه ځکه نو اوس خو د یو ستا تپوس ته راشي ټولو تښتېدل دا لوپران هلکان خو دې دپاره تا نه خوراک خوري تا خوري تا د خدای نه لرې کوي تا د دین نه لرې کوي کم هلک چې د چا دوست دی مونځ نه کوي دوستانه ورسره مه کوه که مونځ ته یې راړولی شي نو بیا ټیک ته که په دې خیال کوې چې دې زه مونځ ګزار کړمه نو مونځ ته یې راواړوه خو ته به یې مونځ ګزار نه کوې او تا به بې خونده کړي کم چې بالت مجلس کې ناست دي کم چې کنزل کوي کم چې دروغ وایي کم چې غیبت کوي د هلکان په حجرو کې د لسو یولسو بجو پورې یو بل سره ناست دي ټولو پر دې غیبتونه کوي د خدای نه یارېږي تاسو الله دې له پیدا کړی دا ځواني او د هلکانه خدای دې لپاره درکړی د دې په دې مور په خپو چاپي ولې نه کوې د دې په دې پلار سره ولې نه کښېنې چې پلار سره ګپ شپ ولګې پلار خوشحاله کړې د دې په دې خپلې ښځې سره کښېنه دم دله ښه ده بهر کې چې خدای راونیوه مور خو مور ده که نه اقه مور ورته ناسته ده هله بچې خدای ته توبه وباسه الله ته توبه وباسه اوس الله ته توبه وباسه دې وخت کې وباسه مورې دې وخت کې به خدای زما توبه څه قبوله کړي که دې وخت کې د الله ته توبه وباسم الله به وایي ښه چې هغه د ځوانۍ وخت دی او د عبادت نوارې زما دشمني کوله د ځوانۍ وخت کې دې مونځ نه کولو پرې دې کوله او اوس ما ته لګیا او توبې وباسې اوس تا توبه کم دی الله سره زه سترګې نشم لګولی مورې ما خدای ډېر خفه کړی خو مور به ورته جړل ای بچې الله ډېر مهربانه دی او ورونو واقعي چې خدای مهربانه ذات دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای دا حدیث واورئ دا واورئ ښه ای زما بندگانو ای بندگانو که تاسو دومره ګناه وکړئ چې د دې ځمکې نه واله د اسمان غاړو ته ورسیږي څومره ګناه چې دا ټوله ځمکه پرې ډکه شي او د اسمان غاړو ته ورسیږي
او شرک دی نی کړي چې مشرک نه او ما ته سر ښکته کې توبه وباسې نو دا دومره د ګناه ځای بدله د بخښنې نه ډک کم هېڅ پروا مې نشته څونه مهربانه الله دی قسم په خدای که مور دونه مهربانه وي په بچي څونه چې الله مهربانه دی پیغمبر مبارک فرمایي پلار دونه مهربانه په بچي نه څونه چې الله په موږ مهربانه دی موږ د خدای دشمني کوو موږ منځونه نه کوو موږ د خدای خلاف کوو موږ دروغ وایو موږ غیبت کوو موږ حرام خوري کوو موږ هر څه کوو بیا هم خدای ډوډۍ راکوي بیا هم خدای صحت راکوي بیا هم خدای سترګې راکړي دي بیا هم خدای مال راکړی دی بیا هم خدای بچي راکړي دي بیا هم خدای عزت راکړی دی نو په دې ولې موږ تیري وځو الله ته توبه وباسئ هر ماسخوتن چې کله سملی استغفار وایه هر ماسخوتن چې سملی یاره کم از کم سل کرته استغفر الله وایه استغفار ذکر دی خپل علماء د مولیانو نه استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم که هو او که هو الحي القيوم واتوب الیه یو سل کرته وایه وعده به کوې را سره انشاءالله ستاسو فایده ده پکې د ما پکې څه فایده ده خو ستاسو دپاره مې زړه ستړی شو ستاسو فایده ده پکې یو سل کرته وایه معنی سره استغفر الله معنی زده که الله تا نه بخښنه غواړم ما وبخې خدایه الله ما وبخې خو خلک هله وایي چې ګناه کړې که ما وبخې استغفر الله الذي اغه الله لا اله الا هو چې رده نه ما سوا بل رب نشته دی د الله نه ما سوا بل بخونکی نشته د الله نه ما سوا بل عزت ورکوونکی نشته د الله نه ما سوا بل رزق ورکوونکی نشته د الله نه ما سوا بل څوک بچي ورکوونکی نشته د الله نه ما سوا بل څوک بچ کوونکی نشته د الله نه ما سوا بل څوک اولاد ورکوونکی نشته د الله نه ما سوا بل څوک زامن ورکوونکی نشته د الله نه ما سوا بل څوک ستا په ښه راتلونکي نشته څوک دی الله دی چې الله دې بچ کوي په خدای قسم که څوک درته نقصان ورسولی شي چې الله دې حفاظت کوي چې الله دې صحت جوړوي په خدای قسم چې ډاکټران به لا علاج یې خدای به دې جوړ کړي او چې الله دې ناجوړه کوي مضبوط وجود به دي او په دې پردې بیا به څه کوي او لوی طاقت به دي بچي به دله مړه کړي رونه به دله مړه کړي بیا به څه کوي دقسې به تش تور ناست دی د خدای په دربار کې کبر به نه کوې لویي به نه کوې عاجزي به کوې استغفر الله بخښنه غواړم د الله نه الذي اغه الله لا اله الا هو چې بل د عبادت لایق بې د الله د ذات نه نشته الحي جمدی دی مړ نه دی القیوم ټول نظام الله کنټرول کړی دی ټول ارس د الله په لاس کې دي ټول نظام قایمونکی الله دی واتوب الی الله ته ته رجوع کوما توبه بس سل پیرې به ټول وایي انشاءالله او ډکې به دا وی چې الله نن ما څونه ګناه کړې ده بس ما ته معاف که که نه الله زه ستا بنده یم او ته زما رب یې زما خو بل څوک نشته که نه چې ورته چغه ووامه لږه دقسې جزي وکړه زما بل رب نشته زما ته رب یې او تا ته الله چغه ووامه ته به معاف کې زه به ګناه کوم ته به معاف کې زه به ګناه کوم ته به معاف کې حدیث پاک کې راځي یو سړی ګناه وکړي نو بیا څه وایي یا الله ما ګناه وکړه ما وبخه اذن عذبت ذنبا فاغفر لي نو الله یې وبخي بیا ګناه وکړي بیا وایي یا الله ما ګناه وکړه ما وبخه الله وایي ومې بخلې بیا ګناه وکړي بیا وایي یا رب یا رب یا رب ما وبخه ومې بخلې بیا به نه کومه بیا وکړي یا رب انی اذنبت ذنبا آخر بله ګناه مې وکړه فاغفر لي ما وبخه الله فرشتو ته وایي اعلم عبدي الله اعلم عبدي زما د دې بنده دا علم دی چې ان له ربا یغفر الذنوب چې د ده یو رب شته چې ګناه بخي دی په دې پوه دی چې یو رب یې شته چې ګناه بخي غفرت لعبدي ولا ابالي بنده مې وبخه هېڅ پروا مې نشته
نو چې ګناه وکړي او د ګناه د پاسه قبر کې او لویي کې دا خطرناک دی او چې ګناه دې وکړه او الله ته سر ښکته کړه او الله ته لوی ذات زه کمزور یم الله ما له هر څه خو تا راکړي دي روغ صحت خو ستا لاس کې دي الله ما معاف کا ته ګوره چې معاف کوي دی که نه چې پلار ته ما معاف کوي چې ښه معاف کوم دی خو دا غلطي دې ولې کوله وایي که نه وایي لیکن الله به دام تپوس ته نه کوي چې دا غلطي دې ولې کوله معاف کوي دی نو چې هلک خدای پاک راونیوه نو مور ورته وی توبه وباسه وی مورې دې وخت کې به د ما توبه څه قبوله شي وی ته بچې توبه وی ښه ده وباسم خو ما له حسن بصري راوله چې ما تاسو چل وښیي د توبې مورې په منډه لاړه بورقې په سر حسن بصري صاحب پسې استاد جي راشه دماغه بچې بس د مرګ په جاله کې پروت دی نن دې که سبا دې مري د پاسېدو هم نه دې لاس په هم نشي ړقولی خو ته وله راشه اوس مې جوړ کړی دی توبه وباسي ته ورته را توبې څه چل وښایه بس هغه غوسه شو ستا زوی له لاړ شم ستا زوی ته خو ما بلا نصیحتونه کړي دي کله به تا کور ته بوتلم کله دلته راوسته او چې ځواني یې ولو پرې کوله اوس چې مري توبې وباسي ځه د هغه توبه نه قبلېږي ځه چې ما له را نه شي اوس دې وخت کې چې د لادو بادو پرېوت توبې وباسي الله سره دوکه کوي ځوانۍ کې نه ایسته اوس وباسي او که مړ شو ما له به راځې نه جنازه هم پیدا نه کوم بس مور دقسې را روانه شو زی له رانه مور خو مور د لوپټه په اوښکو پاکوي بچې ما درته نه وې دغه یې زما استاد هم ستا د جنازې نه مې انکار وکړو اخو یې ما لې اړه پوخ کړی دی ټیک دې کړی دی که نه اخو هم دقه وایي که نه چې د ځوانۍ کې توبه نه ایسته ګناه کوله اوس چې پرېوت توبې وباسي وایي مورې ما به راته نه وې چې دې وخت کې زما توبه نه قبلېږي خو تا وې چې توبه وباسه که نه دغه رسته استاد هم وایي چې نه قبلېږي خو مور یو خبره وویل ستا استاد هم پرېږده هر څه پرېږده زه او زما رب زه او زما رب که ما ډېره ګناه کړې ده که نه د الله مخالفت د دشمني مې کړې ده خو زما د ګناه نه زما د رب رحم زیات دی زه خدای ته نشم مخامخ کېدی زه به د قیامت پر ورځ الله سره سترګې څنګه لګوم ما خو ستا نه دي منلي د استاد مې نه دي منلي ګناهونه مې کړي دي خو داسې وکړه مورې چې زما جنازه مه کوه په چا زه اوس دونه کمزورې شوې ما چې که زه مړ شم نو ته مې راښکې شي دا لوپټه به زما د خپو کې واچې او ما به په دې لاره کې راکاږې او ډنډه کې به مې وغورځې او چغه به ورسره وی چې څوک د خدای نافرماني دغه علاج دی څوک د مور نافرماني دغه علاج دی څوک د مولا نافرماني دغه علاج دی مولا خو دې زمانې اصطلاح ده عالمان او ما خپوره کې پړې راکاږه کنده کې مې واچوه چې د څاروي حیوانات مې وخوري که زه مقبره کې ښخ کړم ما دونه خدای خفه کړې دونه چغې به ووامه چې د مقبرې مړي به هم زما د چغو نه په مصیبت کې پرتې زما او رب شته بس ما پرېږده نور خپل رب ته مې پرېږده او دې کې سوته مړ شو مور غریبه په لوی جنجال کې چې یا خدای اوس وکړم د زوی وصیت څنګه ومنم کنده کې څنګه وغورځوم زه چې څوک وله راولم چې را سره یو لامبه یو خښې کړو د وصیت خو نشم منلی مور په غریبه په جړا سر به ما خو بل څوک الله شته هم نه دغه یو بچی ما خو ورسره خواري وکړه الله نو زه نور څه وکړم دروازه وډبېده څوک یې دروازه کولو که حسن بصري ما استاد جي اوس رالی چې زما زوی مړ شو ستا د توبې په ارمان لاړه تا 2 قدمه ما سره نشو راغشتی زما د کوره پورې نشوې راتلی ته ستړی کېدې زما زوی ستا د توبې په ارمان د دنیا نه لاړ نو خو 15 منټه مخکې به راغلی وې توبه به یې ورته خولې به که نه اوس څه له راځي استاد جي وایي خورې دروازه کولو که یو ښه خبر له راغلی دروازه یې کولو کړه استاد یې وایي چې ته مې را رخصت کړې د لاړم کور ته وده شوم نو چې وده شم نو الله مې په خوب کې ولید په خوب کې ډېرو خلکو الله لیدلی دی الله مې په خوب کې ولید نو رب العالمین راته وفرمایل ای حسنه ته څنګه زما دوست دی او زما د دوستۍ دعوې کې چې زما د دوست د جنازې نه انکار کې زما د دوست د جنازې نه انکار کې او زما د دوستانې دعوې کې لاړ شه جنازه مو کا غسل هم ورکه کفن هم ورکه په خپل لاسې قبر ته ښکته کا زما د دوست مړ شوی دی داسې الله مهربانه دی صرف یو ټکی دړه نه وویسته چې زه او زما الله الندم توبتون زه او زما الله رونو مونږ هم ډېر ګناهګار یو مونږ ډېر ملامت یو الله ته مونږ ډېر ګناهګار یو مونږ خپل رب هر وخت خفه کړی دی
مونږ له خپل رب څه نه دي راکړی مونږ له خپل رب بچي راکړي دي مونږ له خپل رب عزت راکړی دی مونږ له خپل رب مسلمانی راکړی دی مونږ مسلمانان پیدا کړي لیکن مونږ خپل رب خوشحاله نه کړ مونږ هر وخت خپل رب خفه کړ دغه رب موږ ته آواز کوي یا عبادي زما بندګانو هغه بندگان اسرفوا علی انفسهم ځان سره زیاتې کړې دي بیا موږ د بندګۍ نه نه وباسي بیا موږ د بندګۍ نه نه وباسي عبادي زما بندګان بېشک الله موږ ستا بندګان یو خدای موږ ستا بندګان یو موږ په ځان ډېر زیاتې کړې دي موږ ډېر ګناهونه کړي سره دی چې الله تا هر وخت موږ خوشحاله کړي تا موږ له هر وخت نعمتونه راکړي موږ لوی کړي د قبر هم کړي ته م خفه کړي الله موږ ستا د رحمت نه مایوسه نه یو پروردګاره موږ ستا د رحم نه مایوسه نه یو موږ ستا د رحم امیدوار یو الله الله په موږ خپل رحم وکړي خدای په موږ رحم وکړي خدای زموږ ګناهونه معاف کړي الله زموږ ګناه معاف کړي الله موږ ډېر ګناهګار یو خدای موږ قدم په قدم ته خفه کړي خدای خدای زموږ ګناهونه چې څومره دي د هغې رحم ستا رحم د هغې نه زیات دی الله په موږ رحم وکړه یا الله د کبر د ژوند نه مو ساتې خدایه د ګناه نه مو ساتې د نیکو اعمالو توفیق راکړې باقي دا بیان به بله جمعه کې درته خلاص کړم انشاءالله الله دې زمونږ په باندې رحم وکړي خدا یو خبره ذهن کې واچوي استغفار به روزانه وایي انشاءالله او دا مه وایه چې ما دا ګناه او دا بس الله ته وایه او الله معافي کوي الله نه مه مایوسه کېږې خو هغه پښتانه وایي اردو والا وایي د الله په فیصلو کې دیر شته خو اندیر نشته دی تاخیر به وکړي تیاره نشته الله په موږ مهربانه دی مهربانه ذات دی موږ خو وایو چې الله موږ ګناه کړی ده معاف هم کې خدای معاف هم کې خدای زموږ په ګناه موږ مه نیسي خدای په دنیا کې هم پې مه نیسي او په آخرت کې هم مه نیسي الله روغ صحتونه هم نصیب کړي